یقینی خبره ده چې قرآن کریم حاصلول او دغه عظمت او شرف حاصلول څه معمولی خبره نه ده، بلکې دا دومره بهترین اعزاز او شرف دی حاصل کړی چې په مخ د ځمکه د دوی نه بهترین انسان نور نشته. دا زما خبره نه ده، د یو عالم خبره نه ده، د یو عادي او بل انسان خبره نه ده، دا د سید الاولین والآخرین مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی چې هغه فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین انسان هغه نه دی چې غټه کرسۍ حاصله کړي، اوچتې ډګریانې حاصل کړي وي، مال او دولت حاصل کړي، بلکې بهترین انسان هغه دی چې هغه قرآن کریم زده کړی او به قرآن بل ته ښودلی. د دې حدیث راوی د عثمان ابن عفان رضی الله عنه ابو عبد الرحمن السلمی رحمه الله دے، هغه شل کاله کې قرآن کریم زده کو، بیا 13 کاله مسجد کې ناست دی قرآن خلکو ته ښیي. د هغه نه پوښتنه وشوه چې جناب خلق وزارتونه حاصلی، اعلی کرسی حاصلی، تو مسجد کے ناستی او صرف قرآن درس و تدریس؟ اگر دا حدیث ولسو چې دا الله نبی فرمائی غره انسان هغه دی چې قرآن زده کړي او قرآن بل ته وښیي. او بیا به فرمایل هذا الذي اقعدني مقعدي هذا، دا نن چې دلته زه کېنولی یم چې وزارت دې پاتې، بادشاهت دې پاتې، مال و دولت دې پاتې، د دنیا زیب و زینت دې پاتې، خو یو اعزاز او شرف دې وي چې قرآن دی، دې زه دلته کېنولی یم.